بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 3 د جون کال 2026 چې د چهارشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په موضوعاتو کې مختلف خبرې مې راخیستې دي، بالخصوص د ایران او د امریکې د ډونالډ ټرمپ او د نتنیاهو د خبرو متعلق، د هغې لفظي شخړه او د هغې نتایج، همدارنګې د مجتبی خامنه‌ای ګواښ، د بعضې نور د پاکستان تبصرې د افغانستان او د روسیې پر تسلیحاتي تړون، د صهیونیستانو همدارنګې د بعضې نورو تنګ ټنکرانو نظریات، او په آخر کې په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې د بریدونو یو لنډ غوندې راپور ستاسو حضور ته وړاندې کوم. یعنی هماغه فارسي کې یو متل دی، وی از هر چمن سمنې، د هر ګلبڼ نه مې یو ګل تاسو ته راخیستی دی او دا به تاسو سره شریکم. هیله ده چې دا برنامه را سره وګورئ. څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، اسرائیل خپل بریدونه په لبنان باندې بدرېغه کړي وو او پروګرام یې دا و چې کاملا باید لبنان ونیول شي. حتی د حزب الله د یو قمندان د وژلو لپاره مکمل کلی یې او ټول پلازاګانې دی چې په هلته چون پلازاګانې دي، جګ جګ تعمیرونه دي، په هر تعمیر کې 200-300 کورنۍ اوسېږي. دا یې بمبارد کړي دي د یو دغې لپاره، بریګیډیر لپاره چې د هغه د حزب الله و، چې هغه وژني، ټول کلی مسمار کړی دی، چې دا د عکس العمل باعث شوی دی او په دې باندې خپله ډونالډ ټرمپ هم عکس العمل ښکاره کړی، ځکه چې اروپایي ټولنې ویلي دا موضوع جنایي مسله ده، جنگي جرم دی او دا باید شورای امنیت په دې باندې داسې غور وکړي، د اسرائیل باید د دې جنگي جنایت نه مخه ونیول شي. په همدې اساس باندې ډونالډ ټرمپ هم حساسیت احساس کړی دی او تاسو ته ما پرون هم ویلې چې دی نتنیاهو ته زنګ وهلی چې دی ورته بیبي نتنیاهو وایي. او ما تاسو ته پرون ویلې چې زه په دې بیبي باندې نه پوهېږم دا څه معنا لري، خو بیبي چې دی ماشوم ته وایي. خو نن یو تن دوست د امریکا نه راته دا وضاحت کړی چې بیبي په یهودانو کې په دغې کې په حساب عبراني ژبه کې داسې مثال لري لکه مونږ تاسو چې وایي چې آغا صاحب، میر صاحب، میا صاحب، پاچا صاحب، دا وایي دا رقم ته دا مثال یې راته راکړی و. نو ما تاسو ته چون پرون شپه ویلي زه په دې نه پوهېږم، هغې دا وضاحت کړی و، نو دا مې تاسو سره شریک کړه. نو پرون ډونالډ ټرمپ بیبي نتنیاهو ته چې په هر مفهوم سره دی زنګ یې وهلی او خبرې کړې وې، خو د هغې وضاحت داسې راغلی دی چې دوی دا خبرې په حساب په لفظي شخړه باندې مبادله شوي دي، او هغه دې هوبهو لفظ په لفظ ټایمز آف اسرائیل اخبار لیکلي دي. حتی هلته چې هغه کنځلې کړي دي چې موږ تاسو په عامه توګه په خپل بحث کې هغه نه یادوو ځکه ډېر خراب کنځلې دي، کنځلې هم په هغه ټاپک کې لیکلي، هغه اخبار چې تاسو وګورئ په شاه سرخۍ کې هغه کنځلې هم لیکلي دي چې ډونالډ ټرمپ دا کنځل نتنیاهو ته وکړله، یعنې ډېره ټیټ لفظونه یې هلته استعمال کړي دي. او په همدارنګې هغې ته دا دغه کړی دی نتنیاهو بالمقابل هغه هم ګستاخي کړې ده او خبرې کړي دي چې یعنې ستا خو دوسیه ما سره ده، ته خپله مجرم یې، ته ماته څنګه دا خبرې کوې. خو ډونالډ ټرمپ بېرته ورته دا خبره کړې ده چې که زه نه وای ته به اوس په زندان کې پروت وې، ما د زندان نه بچ کړی او که نه اوس به تا په زندان کې مرچ میده کول، او ته دغه قتلونه چې د کوم رقم ته کړي دي د مخنیوی وکړه، دا درست نه دی، دا به تا ته نور هم قضیه مشکله کړي. او دا یې ورته ویلي دي چې خلک د نړۍ خلک تا نه نفرت لري او اوس ستا د وجې نه د ټول اسرائیل نه نفرت لري. دا ډونالډ ټرمپ نتنیاهو ته ویلي چې نړۍ د ستا نه نفرت لري او دا ستا د خپل د کردو د اعمالو د وجې نه دی چې ته په حساب انسان ته د انسان په سترګه نه ګورې او داسې وژل کوې چې کلي تر کلي ورانوې او بیا وایي چې زه د ځان نه د دفاع لپاره دا کار کوم. نو په دې بابت ډونالډ ټرمپ ورته ویلي چې خپل د حد نه به نور نه دغه کېږي او ته به دا بریدونه به ماتلی. دې پرون دا وعده کړې وه چې زه بریدونه ماتلوم، بله ورځ یې وعده کړې وه، خو پرون چې ما تاسو ته ویلي چې دی به دا کوي، پرون بیا هم
اسرائیل په لبنان بریدونو ته خپل ادامه ورکړې. یعنې هغه ژبه چې د ډونالډ ټرمپ سره کړې د هغې احترام او لحاظ یې نه دی کړی. همدارنګې ډونالډ ټرمپ په خپل یو مصاحبه کې چې د NBC نیوز سره یې کړې ده، دا د امریکا یو معتبره دغه د تلویزیون دی او رسنۍ ده، هلته یې ویلي چې فکر کوم چې د حد نه زیات خبرې مو وکړلې، اوس سکوت به بهتره وي او ښه دی چې خاموش پاتې شو. او په همدې رنګ یې وویل چې موږ د خاموشۍ نه به مطلب دا نه چې موږ به بیا ناګهاني پر ایران برید کوو. د هیڅ ډول لویې حملې او برنامه پر ایران په مقابل کې نه لرو. او دا ویل کېږي چې دا تبادله د اظهار د دې خبرې دغه ویلې په ده اساس کړي دي چې کله ایران وویلې چې موږ به لبنان کې که چېرته اوربند ونه شي نو موږ میز د مذاکرې ته نه راځو او خبرې بندوو او تر هغه پورې چې په لبنان کې نو دې دا ډونالډ ټرمپ دا ویلي دي چې په لبنان کې به دا جنگ متوقف شي، اسرائیل به حمله نه کوي، اسرائیل تعهد راسپارلی دی او په عین حال کې لبنان هم په حزب الله به برید نه کوي پر اسرائیل باندې. او دا خبر اکسیوز هم ورکړی دی او د ایران تصنیم هم ورکړی دی، تصنیم ایجنسی. نو هم د شرقي هم د غربي د دواړو دغې د خوا نه دا تایید شوی خبر دی. په همدې رنګ مجتبی خامنه‌ای خپل یو خطاب کې خلکو ته ویلي دي چې دا خطاب یې هم نړۍ ته و هم خپل خلکو ته ویلي چې خلک زمونږ غواړي چې بدون د تردید نه امریکا او اسرائیل ته داسې یو سبق ورکړ شي چې په تاریخ کې یاد ولري او د تنګي هرمز بندیز به نه خلاصیږي. او موږ سره ویلي دي چې ډېرې داسې نورې لارې شته چې امریکا او اسرائیل تصور نه کوي که هغه کارونه بندیزونه موږ ولګول د دوی نه به لاره ورکه شي. چې دا څه شی دی په دغه نه پوهېږو، ځکه چې د تنګي هرمز خو واضح خبر وه چې تنګي هرمز بند کړي، باب المندوب که بند کړي دا لوی ستونزې جوړوي. کېدای شي یو د هغې نه به باب المندب وي، کېدای شي پس دې ویلې ډېر نور داسې دي. نو یو باب المندب نه دی، ډېر نور مسایل دي خو هغه توضیح شوي نه دي. همدارنګې په نړیوالو موضوعاتو کې روسیې د افغانستان د پیلوټانو د روزنې ژمنه کړې ده او دا هم ویلي دي چې د دې کمې اسلحې روسي په افغانستان کې ویجاړې شوې پرتې دي او کار نه کوي، دا به ټول په مډرن سیستم سره عصري ډول سره بیرته به جوړوي او فعالوي به او د افغانستان اردو ته به سپاري، چې دا ډېر یو مثبت خبر دی. د دغې مرستې په مقابل کې او د تړون په مقابل کې خواجه آصف د پاکستان وزیر دفاع ویلي دي چې دا د طالبانو تسلیحات چې دي د دوی سره وسله ورکول دا یو غلط اقدام دی او دا باید ونه شي ځکه چې پاکستان ته خطر دی. نو که ستا ته خطر دی زه به اسلحه نه اخلم خپل د دفاع لپاره. یو کور د غلو لپاره اسلحه اخلي، بل کور وایي ته به اسلحه نه اخلي، دا ما ته خطر دی. حتما ستا په خپل نیت کې خرابی دی چې ته زما د اسلحې نه یارېږي. که ستا نیت خراب نه وي ته زما د اسلحې نه ولې یارېږي؟ زه ولې ستا د اتوم او ستا د میزایل نه ډارېږم؟ ځکه زما نیت خراب نه دی، خو ستا نیت خراب دی. ستا نیت دا دی چې افغانستان باید په خپو ونه درېږي. ستا دا نیت دی چې ته به برید کې افغانستان به ځواب نه درکوي. ستا دا نیت دی چې ته به خپل جنس په ما قیمته خرڅوي او زه به جنس نه تولیدوم. ستا دا نیت دی چې ته به زما بیماران هلته علاج ته درځي پیسې به درکوي خو زه به شفاخانه نه لرم. ستا دا نیت دی چې ستا دوا به په ما خرڅېږي خو زه به د دوا تولید نشم کولی. دا ستا یاره د پاکستانه او ستا ګوډاګیان او غلامان د جبهې مقاومت او د شورای نظر غداران او غله ستا په لمن کې ناست دي. یو د شورای نظر د هغې غدارانو نه امرالله صالح چې د CIA پخوانی ایجنټ دی چې د احمدشاه مسعود په قتل کې هم لوی رول یې درلوده، هغه ویلي چې خلک باید بیداره شي. موږ کلونه د جهاد په نوم د روس په مقابل کې وجنګېدلو، نن یعقوب مجاهد راغی او افغانستان روسیې باندې خرڅ کړو. د دې حافظه لکه چې خرابه ده د امرالله صالح. زه به ورته رایاده کړم دې هېر شو چې موږ جهاد د روس په مقابل کې کړی و، خو مجرد چې موږ کامیاب شولو 1992 کې
استاد رباني، ډاکټر عبدالله، عسکر فهیم یا تاسو ته جنرال فهیم وای، آیا دا ټول روسیې ته لاړ نه ړل؟ ټولو لاسونه ور نه کړل؟ په هغه وخت کې ته چېرته وې چې تا ورته ویلي جهاد مه خرڅوئ، دا جنایت مه کوئ؟ مونږ خو په هماغه وخت کې هغه نه دی رد کړی، مونږ ویلي چې درست کار یې کړی دی، روس ماته شوی دی، بیرته دښمني نور نه ده په کار او غرامات جنګي ترېنه غوښتل دي او د افغانستان سره مرسته کول دي. او اوس هم زموږ موقف هماغه دی، موږ د امریکا سره جهاد کړی، امریکا سره بیرته دوستي کوو، انګلیس سره هم جهاد کړی، انګلیس سره بیرته دوستي کوو، د روس سره هم جهاد کړی، روس سره بیرته دوستي کوو. نو امرالله صالح ستا هیر شو چې استاد رباني ماسکو ته تللی و، هغې وخت کې جهاد نه و خرڅ شوی. جهاد خو تاسو ډېر پخوا خرڅ کړی و، جهاد تاسو په 1980 کې چې جهاد شروع شوی و تاسو خرڅ کړی و. تاسو لاړلی په باکو کې د فرقې چل دی، روسیې سره کېناستئ، معاهده دې وربنده مو کړله او ټول فشار د جهاد هم په جنوبي ولایتو باندې راوړو، خپله په ارامه ولکه ناست وئ او د دنیا CIA او دا پروپاګندونه تاسو شروع کړي که پنجشیر جبهې مقاومت است، نه جبهې مقاومت و نه چی شی و. تاسو سازش کړی و د دغې سره، د روسانو سره، د هغې کاروانونو نه تاسو خپل برخه اخیستله او نور کاروانونه پرېښودل چې راتېر شي او نور سیمې د افغانستان بمبارد کړي. دا خو اوس پټه خبر نه ده، دا د ګرومیکو په کتاب کې لیکل شوي دي، دا په نورو کتابونو کې لیکل شوي دي چې مونږ د پنجشیر سره سازش کړی و، مونږ په هغې برید نه کوو، هغې په مونږ برید نه کوو. وروره تا خو جهاد هغه وخت کې خرڅ کړی و، ته څنګه اوس راځې ما ته دا خبر کوې؟ نو بنان پاکستان، امرالله صالح، جبهه مقاومت، جبهه ازادي، دا ټول سر په نامه چې د خپل هم وایي چې ما افغان نیستیم، چې افغان نیستي د خاورې سره د څه کار دی؟ هر هغه څوک دې خاوره کې اوسېدلی شي چې هغه افغاني، که زما زاره ورور دی، که ازبک دی، که ترکمن دی، که پښتون دی، که پشهی دی، که عرب دی، ټول افغانان دي. څوک چې ځان ته افغان وایي هغه دې خاورې دی. دا چې ځان ته افغانستاني وایي، دلته افغانستاني نشته، افغانستان، دا ستان اوسېدلو ځای ته وایي، د افغانانو د اوسېدلو ځای، یعنی افغانستاني چې ته وایي معنا نسبت ورکوي دا ملک زما نه دی، خو دلته چون افغانان اوسېږي زه هم پکې اوسېږم. اما که ته ووایې چې زه افغان یم، نو بیا معنا یې دا ده چې ته دې خاورې، دا د افغانانو خاوره ده او ته افغان یې. افغان په معنا د پښتون نه دی، دا واضح شوې ده، ټول د لوی دانشمندانو دا تشریح کړې ده. همدارنګې کایا کالاس د اروپا د اتحادیې د بهرنیو چارو مسؤلې دا دغه کړی دی چې پاکستان چې پر افغانستان برید کوي دا د نړیوال قوانین مطابق دی. زما سوال دا دی د کوم قانون مطابق دی؟ دا خو صریحاً د قانون د شورای دغې د ملګرو ملتونو د قانون خلاف دی. هلته وایي چې هیڅ مملکت په بل آزاد مملکت باندې بدون د کوم سند نه برید نشي کولی او پاکستان برید کوي. که پاکستان حق لري خو افغانستان هم د دفاع حق لري، بنان چون هغه د ښځې دي او په افغانستان کې د ښځو د حقوقو مسله ده، هغه لږه پایماله ده، نو په هغې اساس باندې دوی اوس د اسلامي امارت او د افغانستان په مقابل کې د دښمن سره ودرېږي چې انشاءالله کوم نتیجه نه ورکوي. همدارنګې د ډونالډ ټرمپ او د نتنیاهو د هغې خبرو په سلسله کې مې چې تاسو ته وکړلې، یو د دوی د جنرالانو نه چې ګودي ایسنکوت نومیږي، د پخوانی یو سیمنصب دی چې د سخت عربانو او د فلسطینیانو مخالف دی او د دوی قاتل هم دی او خپل د کورنۍ نه هم 2 کسه پخوا مړي ورکړي دي په دې لاره کې. یو تن بل د دې د کورنۍ چې سیمنصبو په د غزې په مسله کې دا پر وژل شوی دی او خپله دا ګودي ایزنکوټ چې دی دا اوس په انتخاباتو کې د آینده انتخاباتو کې د صدر اعظمۍ لپاره ولاړ دی او دی اوس وایي چې نتنیاهو ته وایي چې د امریکا خبرو ته غوږ مه ږده او خپل کار کوه
او څومره چې په لبنان او فلسطین کې مخکې ځه وروستو مه ګوره. او همدارنګې د همدې نتنیاهو د کابینې یو بل غړی دی اتمر بینګویر نومیږي. هغه ویلی دی چې باید د ډونالد ټرمپ خبرو ته ارزښت مه ورکوئ، خپل کار کوئ او جنگ ته باید ادامه ورکړو. جنگ زموږ په ګټه دی، صلح کې زموږ ضرر دی. دا د دوی تیوري ده او همدا علت دی چې دوی د ډونالد ټرمپ خبرو ته غوږ نږدي. پرون یې ورته ویلي چې حمله نه کوم، پرون یې بله ورځ یې ویلي چې حمله نه کوو، بیا پرون یې حمله کړې وه. او شاید نن هم چې تاسو دا برنامه اورئ دوی دوباره بریدونه کړي اوسي. همدارنګې د پاکستان نظامی مبصرې ډاکټر عایشه صدیقي چې د لندن د کینګز کالج یونیورسيټي دغه د پروفیسره ده، خپل په خبرو کې ویلي دي چې اسرائیل دا اشارې ورکوي چې امریکا د جنگ لپاره آمادګي نیسي او ډیره لویه حمله به پر ایران باندې کوي. او دی ویلي چې اهداف د مخکې نه اسرائیل تعیین کړي دي او هغه د امریکا سره شریک کړي دي او حمله ډیره ژر متوقع ده. دا د ډاکټر عایشه صدیقي چې پاکستانی ده او په دې نظامی ساحه کې ډاکټورا لري، کتاب یې لیکلی دی. هغه دا دغه کړی دی چې دا حمله ناګزیره ده. راځمه د جهادي خبرونو متعلق بلوچ لیبریشن آرمي د هغه 45 تنه پاکستانی پوځیانو نومونه، عکسونه او د هغوی دندې نشر کړي دي چې تېره اونۍ د هغه ریل پټلۍ چې د ریل دوی وهلی و په هغه کې دا سایمن سبان دوی پوځیان دوی وژلي و. د عکسونو سره یې ټول نشر کړي دي، یعنې خپل سند یې کافي دغه کړی دی. څرنګه چې پرون مې تاسو ویلي چې په بلوچستان په کیچ ولسوالۍ کې د ایس ایس جي کمانډو 11 تنه وژل شوي وو. نن په وزیرستان کې د ایس ایس جي کمانډو 21 تنه وژل شوي دي او دا د مجاهدین سره په مستقیما برید کې دی په جګړه کې وو. په دې ترتیب سره په 2 ورځو کې یعنی مجموعاً 22 ایس ایس جي کمانډو چې د پاکستان پینازي دا وژل شوي دي. دا زما د نن ورځې سیمه ییز او نړیوال خبرونه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړئ. هیله برنامه وګورئ، خوا کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامه چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.